د اساسي قانون 14مه کلیزه بغلان کې د قانون د نه تطبیق په شکایتونو د یوې غونډې په ترڅ کې ولمنځل شوه. د بغلان د عدلیې رئیس حبیب الله هوا عمري وایي چې خلک په هیواد کې د دې غوښتونکي دي چې قانون په ټولو یو شان پلی شي، خو وایي ناامني او جګړې د دې لامل شوي چې حکومت او دولت نه دي توانېدلي چې اساسي قانون په عام ډول په ټولو یو شان پلی کړي. ما همیشه خواستار آن هستیم که قانون یکسان تطبیق شود و هیچ کسی بالاتر از قانون نباشه، ولی مشکلات هایی که از 40 سال به این طرف در کشور ما شما جنگ ویرانگر مستولی است، بنابراین دولت و حکومت نتونسته که 100% قوانین موضوع کشور تطبیق بکنه. د بغلان د حج اوقاف رئیس نقیب الله سجاد وایي چې د افغانستان اساسي قانون اسلامي دی او یو شمیر مادو کې هم لیکل شوي چې هیڅ قانون په افغانستان کې نشي کولای چې د اسلامي معتقداتو سره په ټکر کې وي، خو اوس اساسي قانون په سم ډول نه تطبیقیږي او ډېرې کړنې په هیواد کې ترسره کیږي چې له اسلامي ارزښتونو سره بالکل په ټکر کې دي. قرآن خوب سعی جلب بکنین، خوب سعی پوش بکنین، احترام طواف بکنین، در طاق بانین، هیچ جور نخوانین، عمل نکنین. باز بگیم که ماده اولی قانون اساسی افغانستان همیست که دین مردم افغانستان دین مقدس اسلام است. برادران ما مسلمان هستیم دیگه، چون که در قانون اساسی است. ماده سومش هم میگه هیچ قانون در افغانستان برخلاف معتقدات و اساسات دین مقدس اسلام قابل اجرا نیست. اما ستاره افغان فول میبینیم همگی ما. اما ستاره افغان در کجای قانون آمده؟ در قانون اسلام ها نیست. اگر در دیگه قوانین پیش بینی شده باشه. د بغلان ځایي چارواکي وایي چې اساسي قانون هر چاته ټول حقونه ورښودلي او هیڅوک نشي کولی چې د زور لارې په افغانانو له قانون پرته حکومت وکړي. دلته نیوکه په یو شمیر حکومتي مامورینو شته چې هم معاش له حکومت اخلي او هم په یو ډول نظام تخریبوي. بدبختانه ما و شما یک تعداد ما این بدبختی را در وجود خود داریم. ماش از بدنه دولت میگیریم، در موتر لند کروزر سوار میشیم، بادیگاردم برای ما داده، باز اینمی حکومت و اینمی نظام تخریب میکنیم. کمر تو بشکنه با او 1 لک روپیه ماشی که تو میگیری در هر بس در هر جایی که هستی. بنابراین کسی نمیتواند با زور شمشیر و تفنگ قدرت را تصاحب کند. صاحبان اصلی افغانستان مردم شریف و با عزت افغانستان هستند و این حق مردم است که بر اساس رایشان حکومت را داشته باشند. خو له دې هر څه سره سره د بغلان اوسیدونکي وایي چې قانون یوازې په افغانستان کې په بې زوره خلکو پلي کیږي او شته داسې کسان چې ځانونه د قانون پورته ګڼي او د قانون په تطبیق کوونکو باندې جمپ هم نه نیسي. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، بغلان.